السلام علیکم قدرمنو خویندو ورونو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خویندو ورونو، یو څه موده زموږ درسي ویډیوګانې ځنډېدلې وي د یو ډول مشکلاتو له امله. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسې ته درسي ویډیوګانې پر وخت اپلوډ کړو، خو ځینې وخت یو ډول مشکلاتو له امله پیښیږي، نو نشو کولی چې دغه درسي ویډیوګانې په وخت اپلوډ کړو. نو د هغې له تاسو څخه بخښنه غواړو. راځو قدرمنو خویندو ورونو خپل نوي درس ته. زموږ دغه نوی درس د سابو په باره کې دی، یا سابه یا das Gemüse. das Gemüse یعنی سابه. قدرمنو خویندو ورونو، موږ سره په لاندنۍ برخه کې لیکل شوي دي چې die Zwiebel یعنی پیاز، der Spargel یعنی مرچوبه یا یو ډول سابه دي. قدرمنو خویندو ورونو، die Tomate یعنی رومي بانجان یا رومیان، die Kartoffel یعنی کچالو، die Peperoni یعنی ترخه مرچک، der Knoblauch یعنی هوګه، der Pilz یعنی مرخیړي یا هم قدرمنو خویندو ورونو خریړي یا پوڅکۍ، die Gurke یعنی بادرنګ، der Blumenkohl یعنی ګلپي، der Lauch یعنی ګندنه، der Ingwer یعنی انجا یا هنجا یا سنت، die Okra یعنی بامیه یا بندی، die Erbsen یعنی مټر یا چڼې یا هم خویندو ورونو نخودو ته هم ویلی شي، das Radieschen یعنی ملای سرخک یا سری ملای، der Kürbis یعنی کدو، die Zucchini یعنی توری یا تورایی، die Aubergine یعنی بانجو. قدرمنو خویندو ورونو، دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې درس مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. قدرمنو خویندو ورونو، که چیرې تاسې پوښتنې لرئ نو تاسو کولی شئ چې موږ ته یې زموږ د انسټاګرام د لارې راواستوئ. نو تر بلې ویډیو پورې چې زه ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان.